خلیلزاد او د قطر مرستیال صدراعظم دوحه کې له طالب مشرانو سره ولیدل. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي چې پرون یې د کوربه هیواد له مرستیال صدراعظم او د پاکستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنۍ ته استولی ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخون د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نورو غړو مولوي عبدالکبیر ملا محمد شیرین اخون او ملا خیر الله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدراعظم له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني او د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون پروسې د ژر نهایي کېدو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلې چې تر اوسه د دوی لیست مطابق ټول بندیان نه دي خوشي شوي، خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی.